د يهوديانو د شیطان سره مشابهت په همدې وجه ده چې شیطان هم په خپل گمراهۍ بسواله ونه چې زه گمراه شم پرېږده چې زه وسوځېږم زه بدبخته شم نور خلکو سره مې څه کار دی. او يهود هم دا نه وایي، دوی وایي چې موږ خو ګمراه یو بې دینه یو، نو موږ دنیا کې مسلمانان هم نه غواړو چې په دین روان شي، موږ خو اسیم بې دینه شو یو د جهنم خشاک یو، خو مسلمان هم دې ته به پرې نه دو. د دې وجې نه د یهودو درې غټ غټ پالیسیانې هغه دا دی، یو خو عرب ختموو، عرب به نه پرېږدو، دا پالیسي د یهودو ده. عربان ختموي، ټولو کې اول به فلسطین ختموو، فلسطین به خو بنیاد به باسو، یو موقتی طور جنگ بندی دا جنگ بندی نه ده، دوی به عرب ختموي او دا پریکړه ده او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ویلي دي چې عرب به دوی ختموي. ټول خو نشي ختمولای ټول مسلمان، خو عربو یوازې حدیث پاک کې راځي چې د دجال باچهي به په مکه او مدینه باندې نه چلیږي، د دواړو مکه او مدینه د دواړو ښارونو ته، نور د سعودي عربستان اکثر ښارونه به د دجال په کنټرول کې وي. یو کار دوی دا کوي. دویم دوی دا غواړي چې په مسلمانانو ملکونو کې چېرته اټومي طاقت پیدا نشي، هغه چې هغوی اټم جوړ کړي چې سبا به موږ سره مقابلې دپاره تیار نشي. دریمه پالیسي دا ده چې د مسلمانانو په نارینه او زنانو کې خاص کر په ځوان طبقه کې موږ باید بې حیایي خپره کړو، د فیسبوک د لارې خپره کړو، د ټیک ټاک د لارې خپره کړو، د انسټاګرام د لارې خپره کړو، د فیسبوک د لارې خپره کړو چې څومره رسنۍ دي، د تلویزیون د لارې، د سریالونو د ناولونو د لارې او دارنګې د قصو د کتابونو د لارې. خو موږ باید د مسلمان په ځوان نسل کې بې حیایي خپره کړو، ځکه بې حیایي خپرول د مسلمان دپاره علاج دی، بله لاره نشته. مسلمان کې چې کله بې حیایي راشي مسلمان نه بیا ایمان ختم شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا او ایمان دا دواړه یو بل سره داسې پیوسته دي. کله چې حیا ختم شي ایمان ورسره خپله ختمیږي. کوم انسان کې چې ایمان پاتې نشي هغه بیا توره کولی شي؟ فلسطین باندې په غزه باندې د حملې نه مخکې څو کاله دوی د شپې د خوا د فلسطین چې کوم ملي تلویزیون دی په هغې باندې دوی هغه فحاشي او بېدیني او لوس فلمونه چلوو چې هغه په خوله باندې یادېږي نه. دا ولې دا کار کوو؟ دا ځکه چې راتلونکي کې چې موږ بیا په فلسطین باندې حمله کوو ځان نه مو ایمان اغستی. وایي هغه شاعر ویلی دی که نه، چا ته د زهر ستنې ولګوي د چا په ذهن کې ایمان شهید کی، چاته د زهر ستنې ولګوي مړې کی، خو د چا په ذهن کې ایمان شهید کی. نو ځینې ځوانانو فکر کې بیا همدا وي چې بس فیسبوک وګوره، عیاشي وګوره، ډمتوب وګوره، ګډا وګوره او کرکټ وګوره چې چا وګټلو او چا وبایللو. ځوان زندگی او استعداد او وقت په دې باندې مصرف کړي.